بسم الله الرحمن الرحیم. الله عزوجل موږ پیدا کړي یو او پر موږ یې ځینې اعمال فرض کړي دي چې په هر فرض کړل شوي عمل کې دینی، دنیوي، اقتصادي، اجتماعي، روحي او رواني ګټې شته چې موږ دلته د روژې په دیني ګټو باندې غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو خپلې موضوع ته. دا چې د الله عزوجل لخوا د فرض کړل شوي اعمالو په ګټو باندې د انسان د دماغ احاطه ناممکنه ده، خو موږ دلته د روژې د ګوتو په شمېر دیني ګټې تاسو سره شریکول غواړو. په دیني لحاظ د روژې اولنۍ ګټه دا ده چې روژه په مسلمانانو کې د تقوا د زیاتوالي باعث ګرځي. دلیل پرې د البقرې سورت 183 نمبر آیت دی چې الله سبحانه وتعالی داسې فرمایي: ای مؤمنانو، روزه پر تاسې فرض شوه لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلکو باندې فرض شوې وه، تر څو تقوا ترلاسه کړئ، او دا به ستاسې په تجربه کې راغلي وي. کله چې مونږ په اخلاص او اسلامي احکام مطابق روزه ونیسو، نو زمونږ د روژې نه مخکې اخلاق، اعمال او زړه د روژې نه وروسته اخلاق، اعمال او زړه سره ډېر توپیر کوي. نو په همدې وجه زیاتره مسلمانان د روژې د تېرېدو نه وروسته په روژې پسې ارمان کوي. د روژې بله دیني ګټه د روژې په واسطه د ګناهونو بخښل کېدل دي چې د دغه مسلې نه تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قیمتي حدیث په واسطه خبرول غواړم چې فرمایلی دي: چا چې د ایمان سره او د ثواب په نیت روژه ونیوله، نو تیر شوي ګناهونه به یې وبخښل شي. د روژې په واسطه د شیطان د وسوسو کمیدل هم د روژې په دیني ګټو کې راځي چې په دې اړه نبی علیه السلام فرمایلی دي: کله چې روژه راشي نو د جهنم دروازې بندې شي، د جنت دروازې خلاصې شي او شیطانان وتړل شي. د روژې ډیره خوشحالونکې او فایدهمنه دینی ګټه دا ده چې روژه جنت ته داخلېدو سبب کیږي، او په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې په جنت کې یوه دروازه ده چې الریان نومیږي، او په دې به تنها روژهداران داخلیږي. نو دا معلومه شوه چې روژه جنت ته داخلېدو سبب ګرځي. د روژې ډیره او بیا ډیره مهمه دیني ګټه دا ده چې د روژې په واسطه دعاګانې قبلیږي، او په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث په دلیل کې وړاندې کول غواړم: د 3 کسو دعا نه ردیږي، د روژهدار، عادل بادشاه او مظلوم. یعنی دعا قبلیدل د روژهدار سړي د دې حدیث مطابق حتمی او ضروری دی. په دې ویډیو کې د روژې آخري دیني ګټه هغه د صبر او شکر حاصلول دي. او کله چې انسان ځان د خوراک، څښاک او جنسي خواهشات نه منع کړي، نو صبر بیا خپل لوړ حد ته رسیږي، او د صبر ماده د انسان د شرافت لوړولو سره سره د الله عزوجل ډیره خوښه ماده ده، او د دې په واسطه انسان ډیر څه لاسته راوړي، هم په دنیا او هم په آخرت کې. دا هغه خبرې وې چې الله رب العالمین توفیق راکړه او موږ راټول کړ، او دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو او بلې موضوع د الله په امان. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.